آیا په ژوند کې چې هر تصمیم نیسې پایله یې منفي وي، بیا وروسته پښیمانه یې او ناستې چورت وهې چې کاشکې مې دا کار نه وای کړی، پایله یې منفي وي او نتیجه یې داسې نه وي چې ته یې غواړې؟ پوهېږې، یو هغه شی چې زموږ او ستاسې له ژونده ورک شوی دی او عمل پرې نه کوو، که چیرې په دغه څه عمل وکړو، زه ډاډه یم چې د هر کار پایله به مثبته وي. داسې به نه وي چې بیا به وروسته ناست وي چې الله کاشکې مې دا کار نه وای کړی. که غواړې واده وکړې، که غواړې وظیفه واخلې او که غواړې هر بل کار وکړې، تر هر څه مخکې استخاره کوه. استخاره د مسلمان لپاره ډیر پیاوړی او قوي کار دی، یو وسله ده چې ته کولی شې د هغې په بنسټ باندې، د هغې په مټ باندې د هر کار پایله الله پاک ستا په ګټه کړي. هر هغه کار وشي چې خیر پکې وي او هر هغه کار نه دی الله وساتي چې خیر پکې نه وي. ما په خپله په ژوند کې ډیره زیاته تجربه کړې ده. دا یو عظیم کار دی، باور وکړئ. هیڅ کله داسې پرېکړه ما نه ده کړې چې پرې پښیمانه یم. هر کار چې مې کړی، له کوچني کاره نیولې تر لویو کارونو پورې ما استخاره کړې ده. که سفر کوي، که وظیفه اخلي، که واده کوي، که یو بل کار کوي، تجارت پیلوي، که هر شی کوي، یو پروژه باندې کار پیلوي، خو په پایله یې نه پوهېږي او ګیج شي چې څه وکړمه، تشویش کې یې استخاره وکړه. استخاره ډیر خلک وایي چې کله استخاره وکړي په خوب کې دا شی ویني او درته ویل کېږي چې دا ښه کار نه دی، دا مه کوه، یا شین رنګ ویني یا بل رنګ. نه نه نه، د دې ښه والی دا دی ته چې هر کار کوي الله پاک ته یې سپاري. که ښه وي الله پاک یې ستا په ګټه څرخوي، او که ښه نه وي الله پاک درته د هغې بدیل درکوي. اوس راځم دې ته چې دا استخاره څنګه کیږي. دا ویډیو را سره تعقیب کړئ، د استخارې طریقه درته ښیم چې استخاره څنګه کیږي او هغه کلمات څنګه ویل کیږي. دا ټول د دې ویډیو په لړ کې راځئ را سره دوام ورکړئ. د استخارې لمونځ طریقه داسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک د یو کار په اړه تشویشي شي چې پایله به یې څنګه وي، آیا دغه کار وکړم او که نه، نو 2 رکعته استخاره نفل دې وکړي. بیا دې د استخارې هغه دعا ووایي چې زه یې درته څو شیبو کې په سکرین لیکم او لولم یې. څنګه استخاره وکړم؟ تر اودس وروسته 2 رکعته نفل لمونځ وکړه. ښه په قراره او ښه په فکر. ذهن کې دا ولره چې دا نفل کوم د استخارې د دعا لپاره چې الله پاک مې فلانی کار کې مرسته وکړي. وروسته له دې چې نفل دې وکړل، په جای نماز همداسې کښېنه. اعوذ بالله و بسم الله وروسته الحمدلله ووایه، بیا درود ووایه، ورپسې د استخارې دعا په عربي ووایه. که یې نشي لوستلی دا دعا چې اوس یې درته زه په سکرین لیکم، یو سکرین شاټ یې واخله او له ځان سره یې وساته. هر وخت چې د استخاره کوله د دغه عکس له مخې یې لوله، یا دا ویډیو له ځان سره وساته. کله چې د استخاره کوله دا دعا ما پسې تکراروه. له کوچنیو کارونو نیولې د ژوند تر ټولو لویو پریکړو کولو نه مخکې حتما استخاره کوئ. هیڅ کله به د مهمو تصمیمونو په نیولو پښیمانه نشئ. د استخارې دعا دا ده چې زه یې څنګه وایم همداسې یې زده کړئ. اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر دیزی کې هغه کار چې تاسې کوئ یا هغه تصمیم چې تاسې نیسئ یا هغه څه چې په فکر کې لرئ هغه خپل ذهن ته راولئ. همداسې وایئ چې اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یعنی ذهن کې دا راولئ چې فلانی کار، فلانی تصمیم نیسم دغه. بیا ورپسې وایي خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه. اللهم وان كنت تعلم ان هذا الامر، دلته بیا مغه حاجت دی، هغه څه چې تاسې تصمیم نیسئ یا حاجت چې لرئ یا مشکل چې لرئ او تصمیم چې نیسئ او په پایله نه پوهېږئ، هغه ذهن کې راولئ. بیا وایي اللهم وان كنت تعلم ان هذا الامر،
په ذهن کې همغه خبره راولئ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبة امری فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دا دعا همداسې چې ما ویله بیا یې تکراروئ او زده یې کړئ. د دې دعا معنا ته پام وکړئ. څومره عجیبه کلمات یې دي. وایي چې یا الله زه ستا په علم له تا نه خیر یا مشوره غواړم، ستا په قدرت له تا نه د پریکړې غوښتنه کوم، ستا په لوی فضل سره سوال کوم ځکه ته قادر او توانای او هر څه کوای شي، خو زه بې وسه یم، هیڅ نشم کوای. ته پوهیږي او زه نه، او ته د غیب علم لري. یا الله که چیرې دغه کار چې ته پرې پوهیږي په دین دنیا او آخرت کې زما په خیر یا زما په ګټه وي نو زما پکې قسمت وکړه او ما ته یې اسانه کړه او بیا یې راته برکتي کړه. زما ربه خو که دغه کار چې ته پرې پوهیږي که په دین دنیا او آخرت کې زما په شر یا تاوان وي نو له ما یې لرې کړه او ما هم ترې لرې کړه او په ځای یې هغه کار زما نصیب کړه چې زما پکې خیر وي هر چیرې چې وي او ما پرې راضي کړه. سبحان الله. دې دعا کلماتو ته مو پام دی. نو چې ته په الله توکل وکړې او دا مرسته ترې وغواړې آیا د کوم کار پایله به دې ناوړه وي؟ نو په هر کار کې استخاره کوه. د استخارې په ترسره کولو انسان د هر کار پایله خپل رب ته سپاري. مهربانه رب چې هر کار ستا په ګټه څرخوي، هیڅکله به د کوم کار له پایلې پښیمانه نشي که همیشه دې د هر کار نه مخکې استخاره کوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.